په غزا د اسرایل د زیاتېدونکو هوایي بریدونو وروسته د فلسطین د صحت چارواکي وایي د وژل شوو خلکو شمیره تر 7,000 زیاته شوې ده. خو صدر بایډن پر صداسي خبره کوي. ما ته هیڅ اندازه نشته چې فلسطینیان رښتیا وایي چې څومره خلک مړ شوي دي. زما باور دی چې بې ګناه خلک مړ شوي دي او دا د جنګونو قیمت دی. د صدر بیان په امریکايي عربانو، مسلمانانو او هغه خلکو کې غوسه راپاره کړې چې له وړاندې د بایډن د غزا جنگ په اړه د دریځ خلاف احتجاجونه کوي. دا بیخي حیرانونکې او غیر انساني خبره ده چې صدر بایډن داسې ګڼي چې ګنې په غزا کې یوازې 1,000 ماشومان مړه شوي دي. په کانګرس کې د ډیموکراټک ګوند هغه 9 مترقي غړي هم غوسه دي چې زیاتره د بایډن ملګري دي او د حماس د حمله د غندنې او د اسرایل د مرستې لپاره په کانګرس کې د وړاندې کړل شوی قرارداد مخالفت کې وټونه ورکړي دي. امریکا کې په شو نظر پښتنو کې زیاتره امریکایانو د فلسطین په مقابله کې د اسرایل سره زیاتې همدردي خوده دي. خو ځوان کلیه بیا ویشل شوی دی. په امریکا کې یو شمېر يهوديان چې په وټونو کې مهم رول لوبوي او په ډیموکراټک ګوند کې هم مرسته کوي. په مجموعي توګه د منځني ختیځ په مسله د صدر بایډن د دریځ ستاینه کوي. په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي بیا د بهرانیو جنګونو لپاره د صدر بایډن د فندونو په ژمنو شکونه کوي چې پکې د ایوان نمائندگان منتخب شوی نوی سپیکر مایک جانسن هم شامل دي. څوک چې اسرایل ته د پیسو ورکولو مرسته کوي خو اوکراین ته بغیر د شرطونو د زیاتو فندونو ورکولو مخالف دی. The first bill that I'm going to bring to this floor. اولنۍ بیل چې زه به زر کانګرس ته وړاندې کړم هغه زموږ له ډیر خوږ دوست اسرایل سره د مرستو په اړه دی چې په موږ یې قرض پاتې دی. په اسرایل د حماس د برید وروسته د منځني ختیځ په مسله د صدر بایډن د دریځ په حق کې د نورو 9% امریکایي ووټرانو مرسته زیاته شوې ده. آیا د غزا جنگ به په کال 2023 کې په صدارتي ټاکنو کې د بایډن بیا انتخاب اغېزمن کړي؟ څېړونکي وایي دې ته به کتل کېږي چې د جنگ د کابو کولو لپاره څه وشول. کچېرې موږ د مستقبل په جنګونو کې مخامخ ونښتلو نو دا به بایډن وځپي خو که امریکايي ځواکونه یې له جنګ لرې وساتل نو بیا زما په خیال دا به دومره ستونزه نه وي او نه به په ووټونو څه ډېر لوی اثر وغورځوي. څېړونکي ثباتو زیاتوي که د فلسطینیانو وژنې کمیږي او انساني مرستې رسیږي دا به هم اثر وغورځوي. نوشیروان قلندر VOA ډیوا واشنگټن DC.